الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سیرت من په تیر شوي هفته کې شروع کړو. داغه د سیرت نه بعض خبرې بیان شوي وي، داغه تعارف، داغه نسب او بعض داغه په باره کې نورې خبرې. بیا موږ دا خبره ذکر کوله چې داغه 15 بیبیانې وي. اولنۍ چې داغه ذکر شوی ام رومان، دویمه بیبي داغه قتیله وه چې د دې اسلام نه دی ثابت چې د اسلام راوړی دی. دریمه بیبي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه وه اسماء بنت عمیس الخثعمیه رضی الله عنها، او دا اسماء چې دی دا د جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه بیبي وه. جعفر بن ابي طالب د علي بن ابي طالب رضی الله عنه مشر ورور دی، دا د هغه بیبي وه. خو جعفر رضی الله عنه چې کله په جنگ مؤته کې شهید شو، نو د هغې نه بعد بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې سره واده کړی، او دا په هغه زنانو کې وه چې دې پخوا اسلام قبول کړی و، اسما، او بیا حبشې ته هجرت کړی و، بیا مدینې ته راغلی و. نو ډېر لوی فضیلت والا زنانه وه. د دې نه یوه مسله موږ به سیرت بیانو د صحابه کرامو، ځای په ځای به د هغې نه فایدې راوباسو چې د هغې نه موږ ته فایده رسي. سیرت صرف دې دپاره نه بیانېږي که هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت دی او که هغه د صحابه کرامو، چې صرف یې موږ اورو، نه د هغې نه فایده اخیسته غواړي، په هغې کې سوچ او فکر کول غواړي. د دې نه دا فایده چې دا خبره به ته اکثر اورې د صحابه کرامو په سیرت کې چې د ده دا بیبي اول د پلاني په نکاح کې وه، هغه یا طلاقه کړې ده یا تې هغه مړ شوی دی، بیا بل اخیستې ده. زمونږ په معاشره کې، پښتنو په معاشره کې چې کله یو زنانه طلاقه شي یا د هغې خاوند مړ شي، نو بیا دې ته څوک غاړه نه ایږدي. یو خو صحیح د یو زنانه په خپله مرضۍ واده نه غواړي، هغه جدا مسله ده. خو داسې ډېرې دي چې ما ته د پته نه شي چې هغه دا غواړي چې موږ واده شوی، زموږ کور آباد شو. هلته بل طرف ته ووایي نه دا طلاقه شوې ده. نو که طلاقه شوې ده څه چلو شو؟ یعنی د ښځې او د خاوند په منځ کې مسله راغله، ژوند د هغوی نه تېرېږي او خاوند طلاقه کړه. لازم خو نه ده، دا ګورې دا سوچ د ذهن نه وباسئ، لازم نه ده چې خاوند ښځه طلاقوي نو دا ښځه به خرابوي. یعنی د بعضو په ذهن کې دا ټکی پروت دی، چېرې دا طلاقه شوې ده بس په دې کې څه مرض دی. نه، کله د دې د لاسې طلاقه کې چې د هغوی یو بل سره طبیعت نه برابرېږي، ژوند نه تېرېږي، یا دا ښځه د خاوند حقوق نشي پوره کولی، خاوند د ښځې حقوق نشي پوره کولی، به طلاق یې ورکړو. یو ښځه د خاوند یې مړ شو، هغه به ټول عمر خو به دې څه نه یې ناسته. نو ځکه دا خبره زمونږ د معاشرې عیب دی، دا زمونږ د معاشرې عیب دی چې طلاقه شوې ښځه یا چې خاوند یې مړ شوی دا څوک نه په نکاح کوي. دا عیب دی. په کار دا ده چې دوی سره د نکاح وشي. ښه بعض دا وایي زه به اوس څنګه د هغه ښځې سره نکاح کوم چې هغه یو وخت کې د بل سړي په نکاح کې پاتې شوې ده. نو دا خو څه خبره نه شوه. ګوره چې الله دې یوې خبرې ته اجازت درکو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې یوې خبرې ته اجازت درکو، نو بیا موږ نه د الله نه زیات غیرتیان یو، نه د پیغمبر نه موږ زیات غیرتیان یو. په دې هر څه کې زموږ خیر دی، دې کې خو څه عیب نشتی، دې کې څه دي. او ګوره دا سړی چې کله ښځه یې مړه شي بله ښځه ونه کړي، بله وکړي، حالانکې دی یو وخت کې د بلې ښځې سره پاتې شوی دی، خو دا څوک عیب نه ګڼي. نو بیا د زنانه په باره کې ولې دا عیب ګڼلی کېږي؟ ځکه زموږ په معاشره کې یعنی چې یو ښځه غریبه طلاقه شي دا لویه بدبخته شي، او چې یې خاوند مړ شي بس دا به د 30 کالو په عمر کې دا او خاوند یې مړ شو بس دا به بوډۍ شي، دا به سپین سري شي، دا به دغه شان ناست دی. او خاوند طلاق کړه د 20 کالو په عمر کې ده،
بس دا به ټول عمر اوس دغه شان تېروي. وګوره د صحابه کرامو سیرت ته، بلکې صحابه کرام پرېږده، د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته وګوره، په دوی کې هغه هم دي چې هغه مخکې د نورو خاوندانو سره پاتې شوي دي، هغوی طلاقې کړي دي او یا ترې مړه شوي دي او بیا رسول صلی الله علیه وسلم په نکاح اخیستي. نو ما او تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ولې زیات غیرتمن یوسو؟ بلکې دا خو غیرت دی. غیرت څنګه دی؟ یعنی تا د یو زنانه کور آباد کړو د الله په توفیق سره، دا خو غیرت دی. تا یې په سر باندې څادر واچو، دا د کوم ځای بې غیرتوب دی؟ دا خو غیرت دی. د داسې سړي خو صفت په کار دی. چېرې یو ښځه ناسته وه غریبه کونډه، چا ورته کتونه، چا پې خرچه نه کوله، غریبې ته ضرورتونه، او دا سړی راغی په سر یې وله څادر واچو، هغه یې ځان ته رانږدې کړه. دا د صفت خبره ده، دا خو غیرت دی. ناسې دا یو نقطه مخې له راله، نو ما چې تاسو ته یې واضحه کړم چې دا زموږ په ذهن کې، چې د اکثرو په ذهن کې کومه خبره پرته ده، دا غلطه ده. دا اوس اسما رضی الله عنها دا اول بیبي وه د جعفر رضی الله عنه، بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه واده کړه وروسته. بله خبره، دا اوس ملګري دي. یعنی بعض دا وایي ښه اوس یو ملګری مړ شو، زه به له ده ښځه واده کوم، دا هم دته عیب ښکاري. نه نه، عیب هر هغه خبره ده چې هغه د شریعت خلاف وي، که نه داسې نه ده چې د شریعت خلاف ته، دا غلطه، دا عیب دی. او چې شریعت کې ګنجایش هغې ته څوک عیب ویلی شي؟ نه شي ویلی هغې ته عیب. د دې اسما رضی الله عنها نه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو زوی شی و چې د هغه نوم محمد. نو د ابوبکر صدیق څو زامن شو؟ 3: عبدالرحمن، عبدالله او محمد. او دا ماشوم محمد کله شی و؟ کله چې د حجة الوداع په موقع باندې رسول صلی الله علیه وسلم د مدینې د میقات نه احرام وتړو، چې هغې ته ذوالحلیفه ویلی کېږي. هلته چې میقات کې احرام وتړو، نو عایشه رضی الله عنها وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی چې اسما بنت عمیس د هغې زوی وشو، دغه ځای کې زوی وشو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته ووی دې خپلې بیبي ته ووایه چې غسل دې وکړي او بیا دې د حجیانو سره د حج اراده وکړي او وځي، یعنی حج دې خپل وکړي. او دا اسما رضی الله عنها ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله وفات کېدو، نو دا وصیت یې کړی چې ماله به دا غسل لا کوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وصیت کړی چې ماله به څوک غسل لا کوي؟ اسما. او دې ولې بیا غسل ورکړه. ښه د ده بله بیبي وه څلورمه، چې د هغې نوم و حبیبه بنت خارجه الانصاریه، دا په انصارو کې وه. د اسلام هم قبول کړی و، د رسول صلی الله علیه وسلم سره بیعت هم کړی. او د دې ذکر په سیرت کې په کوم ځای کې راځي؟ انس بن مالک رضی الله عنه وایي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم بیمارو او په هغه بیماری کې کوم کې چې وفات شو، سبحان الله په کوم سحر له چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات کېدو، نو طبیعت یې ښه شو. او دا عموما اکثر داسې کېږي چې کوم سړی مړ کېږي د مرګ ته نږدې د بیماري څه نه څه ګزاره وکړي. په هغه سحر له دې ښه چې رسول صلی الله علیه وسلم ښه، نو ابوبکر صدیق ورته وویې انی اراک قد اصبحت بنعمة من الله کما نحب. د الله رسوله نن سحر الله په تا داسې راوستو لکه څنګه چې زموږ خوښه ده. د هغوی څه خوښه وه؟ چې دی ښیي والیوم یوم بنت خارجه افآتیها، او نن زما د خارجه د لور سره نمبر دی، هغه حبیبه بنت خارجه دی. نو زه ورشم د هغې کور ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې لاړ شه. یعنی سبحان الله صحابه کرام د دغه وخته پورې ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غیر چاپېره ناست. په دغه ورځ هغوی دا محسوسه کړه چې یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه شوی دی. نو څوک کارونو ته ووتو، څوک یو ځای ته لاړ، څوک بل ځای ته لاړ. نو ده وی یا رسول الله زه لاړ شم په حبیبه پسې، د هغې سره زما ورځ ده نن، هغه ورته یې لاړ شه. نو فخرج الى اهله بالصنح، صنح علاقه کې د هغې کور و، هلته پسې ورغی. او ځکه هغه کېدای شي تاسو ته هغه واقعه یادوي، په صحیح بخاري کې دا ما سیرت کې ذکر کړی و تفصیلا، چې عایشه رضی الله عنها وایي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو او د هغه د وفات خبر خور شو،
نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی علی فرسه په خپل اس باندې سورو من مسکنه بالصنح د صنح علاقې نه راغلی و بیا چې دننه ورننوته رسول صلی الله علیه وسلم یې ښکل کړو نو دې ځکه اشاره د هغه بیبي ته دا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سویمه بیبي شوه څلورمه د دې نه ولا الله یو لور ورکړې وه چې د هغې نوم ام کلثوم ام کلثوم د ابو بکر صدیق رضی الله عنه لور و د حبیبنه او دا کله پیدا شوې وه چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه وفات شو د هغه د وفات نه بعد پیدا شوې ده نو څو لوڼې یې شوې درې اسماء عایشه او ام کلثوم نو درې لوڼې دي او درې زامن دي امام مالک یو روایت راوړی دی اوږد روایت ته خلاصې دا ده چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه مرګ ته نږدې د خپله لور راوغوښته عایشه رضی الله عنها او هغې ته یې دا ووي د خپل مال خبره یې ورته وکړه چې زما نه چې را کم مال پاتې شوی دی نو انما هو اخواکی و اختاکی دا ستا د دغه دوو رونو دی او د دوو خویندو دی فاقتسموه علی کتاب الله د الله په کتاب کې چې کوم تقسیم راغلی دی د میراث نو په هغه طریقه به یې تقسیم کوي ګورې دې کې زموږ دپاره فایده ده ګورې ښه هر سړی دا وصیت وکوي چې زما نه چې څه پاتې شوي دي دا څنګه تقسیم کوي څنګه چې الله په قرآن کې ښوولي دي د لور چې کومه برخه رسي هغه د هغې ته میلاو شي د زوی چې کومه برخه رسي هغه د هغه ته میلاو شي د ښځې چې کومه برخه رسي هغه د هغې ته میلاو شي مور پلار چې کومه برخه رسي هغوی ته میلاو شي نو عایشې ورته وویې رضی الله عنها یا ابتي انما هي اسماء یعنی ته وایې چې ستا دوه خویندې دي نو خور خو زما یوه ده څوک ده اسماء رضی الله عنها دوه خویندې زما څنګه دي نو هغه ورته وویې ذو بطني بنت خارجه حبیبه بنت خارجه په خېټه باندې یو ماشوم دی اوراها جاریه ما ته داسې ښکاري چې دا جنۍ ده نو دغه هم ستاسو خور ده که نه دغه هم ستاسو خور ده او څنګه ورته پته ولګېده چې جنۍ ده یعنې دې علاماتي اوس هم زنانو ته هسې اندازه لګي چې یاره دا به جنۍ یې په دې خېټه کې یو کالک وي هسې اندازه لګوي کله صحیح شي دغه اندازه او کله څه شي کله غلطه شي خو دې کې یو سوال پته چې ستاسو ذهن ته راغی او که نه وایي ستا دوه خویندې دي او دوه رونه دي خو تاسو اوده نه رونه خو درې دي نو په کار تاسو دا سوال ذهن ته راشي وکړئ چې رونه خو دي درې دي نو څنګه ورته هغه وایي چې ستا رونه دوه دي نو ګوره عبدالرحمن او محمد ځکه چې عبدالله د مړ شوی دی د ابوبکر صدیق د خلافت په اولنۍ ورځو کې نو چې مړ شوی دی په میراث کې برخه نشتی نو دوه رونه پاتې شو عبدالرحمن او محمد اوس به تاسو وایئ چې دغې ته زموږ سوچ تللی دا سوچ خبره چې دوه رونه دوه خویندې نو بل ورور چېرته لاړ نو هغه یو ورور وفات شوی دی چې د هغه نوم څه دی عبدالله عبدالرحمن دی او محمد دی او دوه خویندې اسماء او ام کلثوم پنځمه بیبي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاریخ کې د هغې کنیت راغلی دی نوم یې نه دی راغلی ام بکر د بکر مور او ما تاسو ته ذکر کړی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کنیت ولې دی نو یو وجه چا دا ښوولې ده چې هغه د یوې ښځې سره واده کړی چې هغې ته ام بکر ویلی کېدو او د هغې یو ماشوم شی و چې هغه ډوکوالي کې مړ او د هغه نوم بکر و دا یو وجه ویلی کېږي امام بخاري او روایت راوړی دی عائشه رضی الله عنها وی ان ابا بکر رضی الله عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها ام بکر وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه د یو زنانه سره واده کړی چې هغه د کلب قبیلې نه وه او هغې ته به ام بکر ویلی کېدو فلما هاجر ابو بکر طلقها کله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه هجرت وکړو مدینې ته د مکې نه مدینې ته نو هغې طلاقه کړه
نو دې چې دغه څو بیبیانې شوې؟ 15. دا فضیلت صرف د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی چې د ده مور پلار هم مسلمانان شیو، د ده بچي ټول مسلمانانو، او د ده ښځې هغه اکثر مسلمانانې دي. دا صرف د ده فضیلت دی. نوسې یعنی خبره نوسي پورې تللی ده. او ځکه امام نووي رحمه الله وی په تاریخ کې داسې څوک نشتی چې 4 نسل کې صحابي، چې 4 نسلو کې ټول صحابه کرامي. څنګه؟ عبدالله بن زبیر زوی، عبدالله صحابي دی کنه، مور د اسماء د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور ده، دا په صحابیاتو کې ده. د هغې پلار څوک دی؟ د اسماء پلار څوک دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. دا څه دی؟ صحابي دی. او د هغه پلار څوک دی؟ ابو قحافه رضی الله عنه. او هغه څه دی؟ هغه هم صحابي دی. دا صرف د ده فضیلت دی. دا صرف د ده په نسب کې او خاندان کې دا فضیلت شته. ابو قحافه صحابي، زوی ابوبکر صحابي، لور اسماء په صحابیاتو کې، بیا د هغې زوی عبدالله هغه په صحابه کرامو کې. دا د ده فضیلت دی. د دې نه بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه څنګه اسلام قبول کو؟ تاریخ کې داسې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو پیر د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړو، ملاو شو سره. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړه چې زه نبي یم، ما ته وحی راځي. نو ده ورته ووایي، ابوبکر صدیق ورته ووایي: احق ما تقول قریش یا محمد من ترکک آلهتنا وتسفیهک عقولنا، من ترکک آلهتنا وتسفیهک عقولنا وتکفیرک آباءنا. یاره دا خبره رښتیا ده؟ دا قریش تلیه دي سوی چې تا زمونږ معبودان هم پرېښودي دي او ته مونږ ته قمقلان وې او زمونږ پلار نیکه کافران کې. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی: زه د الله رسول یم او د الله نبی یم، بعثني لأبلغ رسالته. الله زه دې دپاره رالیږلی یم چې د هغه پیغام خلکو ته ورسو او خلک د حق طرف ته راوبلم. ادعوک یا ابا بکر، اے ابو بکر تعالی دعوت ترکوم الی الله وحده، د الله طرف ته چې هغه یک یوازې دی، لا شریک له، د هغه سره څوک شریک نشته، ولا تعبد غیره، او د هغه نه علاوه به د بل چا بندګي نه کړي، والموالات علی طاعته، او تعالی دعوت ترکوم دې خبرې ته چې دوستی به د الله دپاره کوو، دشمني به هم د الله دپاره کوو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم راولګېدو، د قرآن کریم یو څو آیتونه ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مخ کې تلاوت کړو. فاسلم، نو باغزي اسلام قبول کو، باغزي. ورجع ابو بکر وهو مؤمن مصدق، او ابوبکر صدیق کور ته راغی په داسې حال کې چې مؤمنو او تصدیق کو د الله د کلام، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دغه د خبر. ځکه امام ابن کثیر رحمه الله وی سیرت کې وی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د رسول صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې ملګرتیا وه، یعنی رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت نه و میلاو شوی، د هغې نه مخکې د هغه او د چا ملګرتیا وه؟ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه خو د خپل ملګری ښه پیژندو چې دا رښتي دی، دا امانتګر دی، دا اخلاقی دی، دا درون انسان دی، دی دروغ نه وی. فکیف یکذب علی الله، نو دی به څنګه په الله باندې دروغ ووایي؟ هغه ته خو پته وکړه چې دا سړی په مخلوق دروغ نه جوړوي، د مخلوق په باره کې دروغ نه وایي، نو څنګه به دی د الله په باره کې دروغ وایي؟ نو وی ځکه چې څنګه ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره وکړه، نو ده پکې اخوا دیخوا نه دي کړي، ډایرکټ د رسول صلی الله علیه وسلم خبره هغه قبول کړه. او ځکه یو روایت کې داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی: ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت عنده كبوه وتردد ونظر
وی ما چې چاله هم د اسلام دعوت ورکړی دی نو سنه څه هغه په واپسۍ کې ما ته ویلي دي. چا ویلي دي چې زه سوچ کومه، څوک په تردد کې واقع شوی دی او چا تپوسونه کړي دي او چا اعتراض کړی دی. الا ابا بکر ما عکم عنه حين ذکرته ولا تردد فيه، سوای د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې ما ولا څنګه دعوت ورکړی دی نو اخوا دې خو یې پکې نه دي کړي، نه پکې تردد راغلی دی، داري کې اسلام قبول کړی دی. دا دومره لوی فضیلت والا انسان دی. او ځکه د په تاریخ کې راځي چې د په جاهلیت کې هم د دې بوتانو بندګي نه کوله. ګورئ په جاهلیت کې هم د په فطرت باندې و او دا خبره بدی شوه د دې بوتانو دا بندګي او دوی ته دا سجدې او دوی ته دا چغې چغارې، دا خبره د په جاهلیت کې هم بدی شوه. نو څنګه چې ول رسول صلی الله علیه وسلم دعوت ورکو د اسلام قبول کو، او دا په سړو کې په دې امت کې اولنې سړی دی چې اسلام قبول کړی دی. دا د بل فضیلت واور، اولنې سړی په امت کې چې اسلام قبول کړی دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه. یو حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی، هغه کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی چې پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان راوړی دی. امام بخاری یو حدیث راوړی دی، پای کې رسول صلی الله علیه وسلم وی ان الله قد بعثني الیکم، الله زراولی ګلم تاسو ته، فقلتم كذبت، نو تاسو راته وی ته دروغ وی، وقال ابو بکر او ابو بکر صدیق رضی الله عنه راته وی صدقه، دی رښتیا وی، وواسانی بنفسه وماله، او به خپل مال زما د پاره قربان کړی دی، خپل نفس زما د پاره قربان کړو. فهل انتم تارکو لی صاحبی، نو زما دا ملګری پرېږدئ ماته. او دا په هغه وخت کې د دې خبرې شاته یو قصه ده، خلاصه د هغې دا ده چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د یو صحابي سره اختلاف راغلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرام منع کړو چې زما دې ملګري ته به ګورئ څه نه وایئ، ګورئ دې به نه تنګوئ، د دې سره به خبرې اترې نه اړوئ. دا هغه سړی دی چې کله ما ووایي زه د الله نبي یم نو تاسو وایي دروغ دي وایي، ده ماته ویلي او تا رښتیا ووایي. خلکو رانه مالونه بند کړو، در باندې مال ولګو، د مال هم قربان کو، د نفس هم قربان کړو. نو د دین هم دا ښکاره شوه چې ابوبکر صدیق په اولنو خلکو کې دی چې اسلام قبول کړی دی. ځکه امام ترمذي یو روایت راوړی دی، په هغې کې دا دي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره بیعت کېدو د خلافت لپاره، نو په هغه ټیم کې هغه دا وی الست احق الناس بها، زه د دې خلافت حقدار نه یم، الست اول من اسلم، زه هغه سړی نه یم چې اولنی کس یم اسلام مې قبول کړی. نو د دې نه واضحه شوه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه اولنی سړی په دې امت کې دی چې اسلام قبول کړی دی، او صرف دا شرف کافی دی. او ځکه یو روایت کې راځي امام حاکم راوړی دی، امام احمد هم راوړی چې عبدالله بن عباس نه چا تپوس وکړو من اول من اسلم، اولنی کس څوک چې اسلام قبول کړی دی، هغه ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه. امام بخاری یو روایت راوړی دی، عمار ابن یاسر وی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما رسول صلی الله علیه وسلم په مکه کې لیدلی وما معه الا 5 اعبد، دغه سره 5 غلامان ملګري مریانو، وامرأتان او 2 زنانې وي، و ابو بکر او ابو بکر وسره. دا اولنی ورځې دي، یعنی 15 سو دي، 15 دي، 15 غلامان دي، 2 زنانه نارینو کې یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه. دا غلامان څوک دي؟ بلال رضی الله عنه، زید ابن حارثه رضی الله عنه، 2 شو، عامر ابن فهیره 3 شو، ابو فکیها 4 شو، او 5م چې دی نو هغه شقران دی. او دا زنانه یو دا خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ده؟ بیبي ده.
او دا زنانه ایمن ده. او بعض علماء وینا وی دا زنانه سمیه ده د عمار رضی الله عنه مور چې ابو جهل هغه شهیده کړې وه. نو د دینم دا واضحه شوه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په اولنو خلکو کې دی چې اسلامي قبول کړی دی، بلکې په دې باندې د جمهور اتفاق دی. امام مسلم یو حدیث راوړی دی، اوږده قصه ده. عمرو بن عبسه رضی الله عنه وی ما دا خبره واورېده چې په مکه کې یو سړی راوتی دی او هغه څه ناشنا خبرې کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې واورېد. وی په خپله سورلۍ باندې سور شوم او لاړم مکې ته. نو چې مې وکتو چې دا سړی څوک دی، نو رسول صلی الله علیه وسلم مې ولیدو مستخفیا پټو. دا بلکل هغه اولنۍ ورځې وې. که تاسو سیرت اورېدلی پوره، نو موږ پکې دا ذکر کړی چې د رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کله نبوت میلاو شو، نو 3 کاله پورې دعوت بلکل پټ روانو. دم په دغه ورځو کې رسول صلی الله علیه وسلم لیدلی دی چې هغه پټ کار کو، راښکاره کېدی نه شو. نو یې زه ورغلم، ما ورسره ملاقات وکړو. عمرو وی ما ته تپوس وکړو چې من معک علی هذا الامر، دا کمې خبرې چې ته کوې په دې تا سره څوک ملګری شتي؟ وی راته وی چې او ملګری راسره شتي. وی ما ورته چې څو ملګري دي؟ وی راته وی چې حر و عبد، یو راسره آزاد دی، یو راسره غلام دی. ومعه یومئذ ابو بکر و بلال ممن آمن به. هغه سره 2 ملګري، یو ابوبکر صدیق بل بلال حبشي رضی الله عنهما. د اسلام ګوره په دومره لویو قربانو موږ ته رارسېدلی دي. یعنې سوچ وکړه، صرف د رسول صلی الله علیه وسلم سره 2 کسان دي، یو آزاد یو غلام. هغه اولنی دور بلکل. او څومره غټه سینه الله دې پیغمبر له ورکړې و چې هغه وخت نه هغه دعوت شروع کړه. بیا راځه صحابه کرام وینې توی کړي دي، بدنونه یې خاورې کړي دي، او داسې دا قصه را روانه او موږ ته اسلام را ورسېدو. ځکه خو موږ سره قدر نشي، ځکه زموږ نه پیسې تلي نه دي. زموږ نه څه تلي دي په اسلام باندې؟ هېڅ هم نه دي تلي. موږ څه قرباني ورکړې ده؟ ګوره دا ریال زموږ په جیب کې چې پروت دی، موږ سره ډېر قدر دی. ولې؟ ځکه چې موږ پسې سخته تېره کړې ده. چې لګوي نو 100 پیرې سوچ وکړو چې په کوم ځای ولګوو، په کوم ځای ونه لګوو. د اسلام موږ سره قدر نشتی چې زموږ مشرانو د دې دپاره څه قربانیانې ورکړي دي. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې دپاره څومره قربانیانې ورکړي دي. هغه بدن مبارک د دې دپاره څومره ستړی شوی او څومره زخمي شوی. بیا د اسلام موږ ته رارسېدلی دی. داسې خو نه و د اسلام څنګه چې تاسو اوس یې ګورئ چې یاره دا به داسې مزې وي. پټ په یو ځای کې دننه رسول صلی الله علیه وسلم به ناست و، ورسره خوا کې به ابوبکر و، ورسره بلال، او دا 5 غلامان که زه نه خو ټول کمزوري دي، خو ټول غلامان دي. او ټولو به دقه غوږ ایښودی و چې قریش به څه وایي او څه به نه وایي. زموږ د ملګرو سره څه چل وشو او څه ونه شو. کمزوري دي. قریش څوک دي؟ زورور خلک دي، زوروره قبیله ده، ډېر خلک دي. دا یو څو کسان دي، دوی به څه وکړي؟ او داسې د اسلام دا قصه راغلی ده موږ ته، او داسې د اسلام موږ ته رارسېدلی دی. ځکه ګوره امام ابن ماجه یو روایت راوړی دی، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی اولني 2 کسان چې اسلام یې ښکاره کړی، اول من اظهر اسلامه 7، 2 کسان دي چې دوی اسلام را ښکاره کړی په مکه کې د ټولو نه مخکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر کې څوک دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم. هغه بادر انسان، هغه زړور انسان. یعنې ګوره هغه په داسې وخت کې د اسلام خبره کړې وه چې له هغه سره یو ملګری هم نه و. د ابوبکر هم وروسته ملګری شوی دی، د خدیجه هم وروسته ملګري شوې ده، د غلامان هم وروسته مسلمانان شوي دي. د ټولو نه مخکې څوک راښکاره شوی دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راښکاره شوی. دا زړه غواړي، دا ایمان غواړي، دا بادري غواړي چې په ټوله دنیا کې اولنی کس د اسلام خبره کوي. منګه بعض پکې داسې دي چې په کور کې د دیندارۍ خبره نشي کولی،
د الله او د الله د پیغمبر خبره نشي کولای په اسلامي معاشره کې دومره یېرېږي چې خلک به څه وي او پلانې به څه وي الله نه به څه وي او کمپنۍ والا به څه وي او کپیل به څه وي او منیجر به څه وي. دا هم دینداري ده. اووه کسان دي. اولنی څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. دویم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دویم ابو بکر. دریم عمار. او عجیبه او ډیر عجیبه سلورم د عمار رضی الله عنه مور سمیه رضی الله عنها زنانه ده. ګوره دیم د اسلام اعلان ښکاره کړو. څو شو؟ پنځم و صهیب. شپږم بلال. وم مقداد رضی الله عنه. فاما رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چې د الله پیغمبر دی فمنعه الله بعمه ابي طالب نو هغه الله مضبوط کړو دغه د تره د لاسه ابو طالب د لاسه. یعنی که د چا د سترګې سوځېدل نو د چا د لاسه؟ د تره د لاسه. واما ابو بکر هر چې ابو بکر دی فمنعه الله بقومه نو هغه الله مضبوط کړو دغه د قوم د لاسه. صحیح ده چې نه لګي ورسره خو هلته سړی د قوم نه څه دی؟ زورور دی نو د قوم نه د خلکو سترګه سوځي. د هغوی نه علاوه چې څومره دي دې ټولو ته مشرکانو انتهایي تکلیفونه ورکړي دي. زغرې د اوسپنې به ورته واچولې او بیا به یې د مکې په دې سور نور کې کېنولو چې د هغه وخته پورې نه پرېږدو چې څو پورې تاسو دغه خبره نه کړي کومه چې موږ کوو. نو یې بازو پکې وکړه او دې ټیم کې خو اجازت الله ورکړی دی چې کله دې نه پرېږدي کافران او ته په خوله باندې یو خبره وکړي چې هغه ظاهره کې کفر او د زړه نه مؤمن نو د دې ګنجایش شته که نشته؟ شته. الا بلال سوای د بلال رضی الله عنه فانه هانت علیه نفسه فی الله هغه ته ځان سپک ښکارېدو د الله د دین په مقابل کې نو هغه وي که زه ختم شم څه خبره نه ده. او هغه قوم ته هم سپکو نو د هغه سره دا چل وکړو چې د مکې هلکانو ماشومانانو ته حواله کړو. هغوی به ورته پړی اچولی یطوفون به شعاب مکه د مکې په دې غرونو کې په دې کې به یې راښکودو کمیس به یې تېویستی و د هغه نه به دا سرمن په دې ګټو سره پاتې شوه او هغه به دقه یو خبره کوله احدون احد الله یو دی یو دی. خبره مې دا کوله مقصدی خبره چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کومو کسانو کې دی؟ په اولنو کسانو کې دی چې اسلام قبول کړی دی بلکې په اولنو کې اولنی دی. په اولنو کې اولنی دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم نه پورا 100 حدیثونه نقل کړي دي. 100 دلته یو سوال زړه ته راځي څه لاولنی کس دی چې اسلام قبول کړی دی نو د حدیثونه ولې دومره کم روایت کړي دي؟ ابو هریره رضی الله عنه ته وګوره اخرنی یو څو کال هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سره تیر کړي دی او هغه په زرګه حدیثونه نقل کړي دي. عبدالله بن عمر ته وګوره جابر ته وګوره نور. جواب د هغې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم کله وفات شو د دنیا نه لا صحابه کرامو د حدیثونو روایت شروع کو چیرې پیغمبر دا ویلي دا ویلي دا ویلي ولې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړ نو بیا هغوی سره چې څه هغوی خلکو ته بیانول نو دی خو لږ وخت ژوندی و د رسول صلی الله علیه وسلم نه بعد د خلافت ډېر وخت خو نه و کنه لږ وخت نو د هغه حدیثونو د خورېدو د زمانې نه مخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شوی دی نو ډېره موقع ورته نه ده میلاو شوې چې خلکو ته هغه حدیثونه بیان کړی وي ورسېدی به که نه. دویمه خبره چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو نو دته څه میلاو شو؟ خلافت.
نو د خلافت په کارونو کې دومره مصروفه و چې هغه سره دا موقع نه و چې هغه حدیثونه بیان کړی وي. چې یو سړی هغه داسې خلیفه خو نه و که نه چې د یو ملک خلیفه و، د څه شي خلیفه و؟ د مسلمانانو خلیفه و. یعنی کم ځای کې چې اسلام و او کم ځای پورې اسلام رسېدلی و د دې ټولو علاقو مشر څوک و؟ هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه. نو د ده په وګو به هم څه ذمواري وکړه، نو ځکه هغه ته موقع ډېره میلاو نه شوه چې هغه دا حدیثونه بیان کړی وی. پوه شوی بې که نه؟ ها، ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه برکتي انسان دی چې د ده په لاس باندې ډېرو صحابه کرامو اسلام قبول کړی دی، او غټو صحابه کرامو معمولی خلکو نو. وجه د هغې دا وه، تاریخ کې د هغه مبارک کې دا راځي چې کان رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلا. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل قوم کې داسې شخصیت و چې د قوم ورسره ډېره مینه وه او ډېر مخوریز انسان و. بل دا چې د قریشو نسبونه ټول پیژندل، د قریشو نه زیات د قریش پیژندل. بل دا چې تاجر و، بل دا چې اخلاقی و، بل دا چې د خلکو سره به منډې وهلې، په غم او په ښادۍ کې به ولاړو. معنی دا ده یو خو دا سړی د خلکو خوښ دی، صحیح شو، بل مخوریز دی، په جرګو په فیصلو کې ناسي. درېیمه دا چې تاجر دی نو د خلکو سره راشه درشه دي. څلورمه دا چې د خلکو په غمونو او په ښادیانو کې ولاړ دی نو راشه درشه دي. نو د خلکو سره تعلقات ډېر دي که لږ دي؟ ډېر دي. نو چې ډېر دي نو ده دا سوچ وکړو چې ما سره خو د دعوت ورکولو ښه موقع ده. ځکه زه تاسو ته درس کې ما مخکې مې یو څو پیرې دا خبره کړې وه چې دینداري خو په هر چا پورې مزه کوي او دا علم خو په هر چا پورې خوند کوي، خو په هغه چا پورې ډېر خوند کوي چې د قوم نه زوروري. کړې وه ما دا خبره که نه؟ ولې؟ نه، یو بله دعوت ښه کولی شي چې د قوم نه زوروري که نه، او شاته پسې خلک یي نو د ده نه د خلکو سترګه سوځي، او که د ده څوک دعوت قبول هم نه کړي که نه، خو سر به ورته وخوځي بیا دې وروسته نه مني، خو مخامخ ورته څوک څه نه شي ویلی. اوس یو سړی دی غریب د قوم نه کمزوری دی او ښه علم ورسره دی، نو دا غریب دومره وسې نه رسي څومره چې د هغه علم رسي چې هغه د قوم نه او د نسب نه زورور دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه او بلال رضی الله عنه، اوس تاسو سوچ وکئ ځه آیا بلال رضی الله عنه د قریشو مشرانو ته دعوت کولی شي؟ نشي کولی. هغوی د هغه خبرې ته غوږ نه ایږدي. هر چې ابوبکر دی رضی الله عنه نو چې دی خبره کوي نو خبرې ته خلک که مني او که نه مني خو غوږ ورته ایږدي، ځکه چې سړی څوک دی. نو ګوره د ده په دعوت باندې زه درته دا نومونه ویم او تاسو به تعجب وکئ. زه ټول نه ذکر کوم چې دا خو ډېرو خلکو اسلام قبول کړی، خو مشهور عثمان بن عفان رضی الله عنه، الزبير بن العوام رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، طلحة ابن عبید الله رضی الله عنه. دا ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راوړي دي، راوستي دي او بیا کلمه ویلي دا وایي. او سوچ وکئ نو چې په خپله به د ده څنګه ایمان و چې د دې دومره غټو خلکو له د اسلام دعوت ورکړی دی. او بیا دې ته سوچ وکئ چې هسې ابوبکر صدیق رضی الله عنه به څومره اجر ګټلی. یعنې اوس چې کله موږ د عثمان بن عفان خبره کوو زموږ په جسم باندې ویښته ودرېږي چې دومره غټ سړی و، خو دا یاده که چې دا غټ سړی د ابوبکر صدیق په دعوت مسلمان شوی دی. نو څه چې بیا عثمان بن عفان د اسلام او د مسلمانانو دپاره کړي دي د ابوبکر صدیق باندې برابر ده. او بیا دا نور. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دعوت باندې ډېرو خلکو اسلام قبول کړی دی.
ابو بکر صدیق رضی الله عنه په هغه صحابه کرامو کې دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم هر قسمه دفاع کړې ده. په صحیح بخاری کې روایت ته عروه ابن الزبیر وی ما د عبد الله ابن عمرو رضی الله عنهما نه تپوس کو یو ورځ اخبرني باشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. اسی عبد الله ما ته یو داسې قصه وکړه چې سخت تکلیف مشرکانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې ورکړی. هغه ورته وی یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم د کعبې سره خوا کې په دې حجر کې مونځ کو. اذ اقبل عقبة بن ابي معيط لعنه الله. په دې کې عقبه ابن ابي معيط راغی، په هغه دې وی د الله لعنتي. نو خپل کپړې راواغسته صادر او د رسول صلی الله علیه وسلم د دې مرۍ نه تاو کړه، هغه په مانځو. فخنقه خنقا شدیدا. نو سم زوري پې وکړو، دا سای وله بند کړو. په دې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه رامنډې کړې او عقبه د دې اوږو نه ونیو، اخوا یې غوځار کړو او دی وویل تقتلون رجلا ان یقول ربي الله. تاسو یو سړی صرف په دې خبره وجنئ چې هغه وایي چې رب زما الله دی. ځکه بعض علما وایي دا خبره خو په اصل کې چا کړې وه، تقتلون رجلا ان یقول ربي الله، مؤمن د آل فرعون. بارک الله فیک. فرعونیانو کې هغه یو کس پټ ایمان راوړی، بې خبره ښکاره کړه چې کله فرعونیانو اراده وکړه او فرعون د موسی علیه السلام د وجلو، نو هغه ورته ووایي اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله. تاسو داسې سړی وجنئ چې هغه دا وایي چې رب زما الله دی. زمونږ په امت کې دا خبره چا وکړه؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه. یو عالم تیر شوی دی السندي رحمه الله، هغه دا خبره لیکلې ده، ویو دی مؤمن د آل فرعون، فرعونیانو کې هغه مؤمن، او یو ابو بکر صدیق رضی الله عنه، دوانو یو شان خبره کړې ده، خو په دوی کې غوره وي څوک دی؟ هغه وی غوره ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی. ولی وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه دفاع په جبه او په لاس کړې ده، او مؤمن د آل فرعون دفاع صرف په جبه باندې کړې وه، هغه لاس نه ور اچولي کنه. او ابو بکر صدیق رضی الله عنه لاس یې ور اچولی و. امام حاکم یو روایت راوړی دی، انس ابن مالک وی یو پیر مشرکان راولګېدو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې سره خوا کې دومره وو چې حتی غشي علی، هغه بېهوشه شو راولېدو. دا سختې ګوره زموږ پیغمبر د اسلام دپاره تېرې کړي چې نن سبا چاته د معمولي دیندارۍ ووایې، د معمولي قربانۍ ووایې، نو په هغه غریبه سې رپرپی راشي. زموږ د ټولو هغه دین خوښ دی چې قرباني پکې نه وي. یعنی داسې راته وایه چې د مرزۍ کله ناکله مونځ کول، جوور پکې ډېر مزه، او د شپې تهجد خوب به خرابو، سرسري مونځ، دا راته مه وایه چې پیسې ولګوه، ته خو جوور ورلی بیا که نه، پیسې لګول خو قرباني ده. علم یې زده که، بیان ته کښېنه، قرباني د بدن ده. نه دې راته مه وایه خلکو سره منډې، د دین دپاره وخت لګول، د دین دپاره بچي قربانول، دې ته ډېر خلک نه دي تیار، الا من رحمه ربي. پوس دینی مزیداری کله نا کله نو بیا صحیح ده. او ځکه یره وی زاریږي او قربانیږي به د پلاني مولا نه. او نن سبا بعض مولیان راوتي دي د حدیثو نه انکار کوي، براینا مفتیان او څه سره راوتي دي. نو څوک وایي مونځ نشتی، څوک وایي تراویح نشتی، څوک وایي حوض کوثر نشتی، څوک وایي اذکار نشتی، څوک وایي زکاتونه نشتی. او یره خلک وایي حق پرست عالم اوس موږ ته میلاو شو.
ولې د هغوی د مرضي خبره کوي، یعنی هېڅ هم نشتې. ښه نو څه دي مولوي صاحب، څه به کوو؟ ستاسو خپله مرضي ده. مونځ لاړ ختم شو، زکات ختم شو، حج ختم شو، عمره ختمه، اذکار ختم، تراویح ختمې، پاتې څه شو؟ هېڅ هم نشو. بس برای نام زه مسلمان یم. دا اسلام د چا بدي شي چې صرف دې وایه لا اله الا الله محمد رسول الله بس؟ دا د چا بدي شي؟ نه. زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره قربانیانې ورکړي چې دومره وهلی د مشرکانو چې بهوشه شوی دی. زما او ستا خو لا ګوته چېرته وینې شوې نه ده، چېرته اسلام دپاره زما او ستا ګوته وینې شوې ده؟ چېرته زما او ستا د خپې کې په خپه کې داسې غنه تلې ده د اسلام دپاره؟ ما ورته څه قربانیانې ورکړي. له موږ هم چې څوک راته دا ووایي چې دیندارۍ کې کمزوری، نو موږ غوسه شو او خفه شو چې نوره دینداري څه ته وایي. موږ خو سم د ځان نه ته وایي چې ابوبکر صدیق یې ځان نه جوړ کړی. موږ څه قرباني ورکړې ده؟ هسې چې قرباني موږ ورکړې ده. دومره وو چې بېهوشه شو. الله اکبر. او ثاني اثنين، الله هسې نه دی ویل ابوبکر صدیق ته د دوو دویم. فقام ابو بکر صدیق راغی فجعل ینادي، په چغه چغه وی ویلکم غرق شي تبا شي اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله. تاسو یو سړی صرف په دې وجنئ چې دی وایي چې رب زما الله دی. قالوا من هذا؟ بعضو پکې آواز وکړي دا چغې څوک وایي؟ وی هذا ابن ابي قحافه المجنون، دا د ابو قحافه هغه زوی دی، هغه لیونی، هغه لیګیا دی. یو روایت کې داسې راځي، دې ته غوږ کېږدئ، ابو یعلا راوړی دی. اسما بنت ابوبکر وایي مشرکین یو ورځ د کعبې په خوا کې ناستو، د رسول صلی الله علیه وسلم باره کې خبرې کولې چې دې زموږ بوتانو ته بدې ردې وایي. دغه قصه روانه وه چې دې کې رسول صلی الله علیه وسلم راننوتو مسجد حرام ته. فقاموا الیه باجمعهم، څومره مشرکان چې ناستو ټول پسې پاڅېدو، ویو سمی وو. فأتى الصريخ إلى أبي بكر رضي الله عنه، یو کس را منډې کړې په ابوبکر صدیق پسې کور ته. اسما خو د هغه لور د کور کې وکړه، د بهر نه آواز کو ادرک صاحبک ادرک صاحبک، هغه ملګری دی هغه ملګری دی، منډې که پسې. داسې ملګری و دا د رسول صلی الله علیه وسلم چې خلکو ته هم پته وه چې دا ملګری ورسره ودرېږي، دا یو دی چې دی ودرېږي، دی تپوس کوي، دی کولی شي. داسې اسلام مزه کوي، داسې زړورتیا مزه کوي، او داسې ملګرتیا مزه کوي. ادرک صاحبک، لاړ شه، هغه ملګری دله مړ نه کړي، د مرګ نه مخکې که څه چل کولی شي ورشي. فخرج من عندنا، منډې کړې وې، دا ویښته ګډ وډ ولاړ. او چې څنګه ورننوتو په چغه چغه یې وی اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله، یو داسې سړی وجنئ چې هغه دا وایي چې رب زما الله دی، صرف دا ګناه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې شروع کړه، دومره وو دومره چې بېهوشه شو. یو روایت کې راځي چې 2 کسانو ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته راوړو، او قسم یې وخوړو چې د هغه وخته پورې به نه خوراک کوم نه به وبس کم چې څو پورې ماته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر نه راغلی چې هغه څنګه دی. او مینت ورته د مور کو، څه وڅکه څه وڅکه نه، بېهوشي به پرې راغله چې هوش کې به راغی، د رسول صلی الله علیه وسلم څه خبر شتي که نشتي. بیا چې کله خبر ورته میلاو شو چې او هغه په خیر دی کور ته یې رسولی دی، د هغې نه باید یې اوبه وڅکي. یو روایت کې داسې راځي، اسما رضی الله عنها وایي چې کور ته راننوتو په بد حال، او دا وینې پې بهیدې، دا ویښتې ګډوډ. الله اکبر. وی څه وی چې تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ته څه برکتونو والا ذات یا الله. اسلام نه زړه نه دی تور شوی،
دی نه دی ویلي چې ما قرباني ورکړې ده، سره د زخمونو وی یا الله ته څه برکتونو والا ذات. ځکه امام بزار په خپل مسند کې روایت راوړی د علي بن ابي طالب رضی الله عنه، هغه ورځ خطبه کوله، په خطبه کې وی من اشجع الناس، په خلکو کې زړور څوک دی، زړور څوک دی، زړور. هغه ته انت، ته زړور یې کنه. لکه چې ابوبکر علي بن ابي طالب رضی الله عنه مشهور په زړورتیا باندې، ډیر شجاع انسان. هغه ته دا خبره خو صحیح ده چې ما سره څوک مقابله کوي زه را پرځوم، خو په خلکو کې زړور هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه یاد یې کوي. ما وی په خپلو سترګو لیدلي چې یو پیر قریشو حمله وکړه په رسول صلی الله علیه وسلم باندې، فهذا یجؤه وهذا یتلقاه، یو د دې طرف راتو بل د دې طرف راتو، چا گزار ورکوله چا لته ورکوله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وی انت تجعل الالهه الها واحده، ته اوس د دې ټولو معبودانو نه یو معبود جوړې، ټولو په شریکه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حمله کړې وه. فوالله ما دنا منا احد، زما دې په الله قسمي په هغه وخت چې څومره مسلمانانو په چا کې دا جرأت نه و چې منځ ته ورغلی وي الا ابو بکر الصدیق رضی الله عنه، سوای د ابو بکر صدیق رضی الله عنه. یضرب هذا ويدفع هذا، چاله به دیکه ورکوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به گزارو، چاله به گزار ورکو، چاله دیکه چاله گزار، څوک به راخکودو څوک به وهو، او دقه خبره به ورسره کوله. اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، بیا علي بن ابي طالب رضی الله عنه په جړا شو، وی انشدکم الله، تاسو له قسم در کوم د الله په نوم، امؤمن آل فرعون افضل ام ابو بکر، د آل فرعون مؤمن غرو که ابو بکر صدیق رضی الله عنه غرو. فسکت القوم، نو خلق غلی شو. جواب ته وګوره علي رضی الله عنه وتوي والله لساعة من ابي بكر رضي الله عنه خير منه، ذاك رجل يكتم ايمانه وهذا يعلن بايمانه. زما دې په الله قسمي د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ژوند لږ وخت د مؤمن د آل فرعون د ټول ژوند نه غوره دی. هغه خپل ایمان پټ کړی او د خپل ایمان ښکاره کړی، صرف یې ښکاره کړی نه بلکې دفاع یې کوله د اسلام او د پیغمبر. نو څنګه هغه او دی یو شان شو. ابو بکر الصدیق رضی الله عنه هغه صحابي دی چې دی مشهور په دې باندې، د به د غلامان مریان ډېر ازادول، ځکه چې الله وله مال ورکړی. مال یعنی د یو نیم سړي له الله هر څه ورکړي. اوس دله یعنی ابو بکر صدیق له زم الله هر څه ورکړي دي. یوازې دې ته وګوره د پیغمبر ملګری او داسې ملګری چې الله قرآن کې ذکر کړی دی، اولنی کس چې اسلامي قبول کړی په دې امت کې، نو زړورتیا ولم الله ورکړی ده، نو مال یې ولم ورکړی دی، نو بچی مسلمانان دي، مور پلاری مسلمانان دي، او ښځې اکثر مسلمانان دي. یعنې زم چې الله وله هر څه ورکړي دي او لایق د دې رب العالمین خو د زړونو نه خبر دی که نه. ما تاسو ته تېر شوي درس کې د عبدالله بن مسعود یو خبره ذکر کړې، چاته یاد ده چې الله د خلکو دې زړونو ته وکتو. الله د خلکو دې زړونو ته وکتو، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زړه نه پاک زړه پکې بل نه و، نو هغه یې د پیغمبرۍ دپاره غوره کړو. بیا یې دې زړونو ته وکتو، نو د صحابه کرامو د زړونو نه پکې پاک زړونه نه و، نو هغه یې د پیغمبر دپاره ملګري کړو. او د صحابه کرامو په زړونو کې دا موږ وایو چې د صحابه کرامو په زړونو کې دا د ټولو نه اوچت زړه و، نو الله غوره کو اولنی ملګری د خپل پیغمبر دپاره. که نه داسې به نه وي، هسې خو الله نه دی مخکې کړی که نه، په ټولو صحابه کرامو کې غوره دی که نه، غوره ټول دی، او په غوره کې چې غوره وي نو خو ده کې به هم څه کمال وي که نه. د سره مالو ده به مري وینځه دا به ازادول، په دې دی مشهورو، او دا ډېر غوره عمل دی. حدیث کې دا راځي ګوره
امام بخاری امام مسلم راوړی ایما رجل اعتق امرأ مسلما، چې یو سړی راولګي مسلمان آزاد کی، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. دا سړی چې دا انسانی آزاد کو، مسلمانی آزاد کو، الله رب العزت با دا غد آزادولو په بدله کې د جسم هر اندام د جهنم نه آزاد کی. نبی ابو بکر صدیق رضی الله عنه او تعجب وکي، یعنی د په لاس کې کوم خلکو اسلام قبول کړي دي هغه اکثر کم یو دي، کټ خلک دي. ما لکسات مخکې وسو نمونه ذکر کو، او د چې آزاد کړي دي هغوی ته هم حیران شي. بلال ابن رباح رضی الله عنه دا ولنې نوموال بلال رضی الله عنه، بلال حبشي د ابو بکر صدیق رضی الله عنه آزاد کړی دی په خپل مال باندې. د رسول صلی الله علیه وسلم مؤذن په بدر او احد او خندق او دی غزاګانو کې شریک صحابي، سیرت کې راځي چې بلال رضی الله عنه د بنو جمح خاندان سره غلامو په قریشو کې. نو امیہ بن خلف سره ودی، امیہ بن خلف خو مشهور دی، غزوه بدر کې مردار کړی شوی او هم د دې بلال رضی الله عنه په لاسونو مردار شوی. کته استاغه سیرت یې آتی دی امیہ خبیث بسی چل کو چې کله به د ماسپخین د نور او ګرمي تیز شو د مکه، نو د بلال رضی الله عنه به راوېستو، کمیس به تلری کو، صادر به تلری کو، او د قشان لغړ به پزمک باندې سملو. بیا به کسانو ته وی نه غو به یو غټ کانه راوړو، هغه به ته په دې سینه باندې کې خود، او دا به ته لا تزال هكذا حتى تموت او تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. تب دا هغه وخت پوری د قشانی چې سو پوری ته مړ شوی نه یا د محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار نه کړي. نو بلال رضی الله عنه وی چې आवाज به دغه په مشکل راوته ځکه چې په سینه باندې به ګټه پرته و، هغه به احد احد. ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو پیر تیر شو په لار باندې چې وی کتو امیہ لګیا دغه سره دا کار کینی وته وی الا تتقي الله في هذا المسكين في هذا المسكين، ته د دې مسکین په باره کې د دې غریب کمزوري په باره کې الله نه یریږي حتی متى، ته کوم وخت پورې به ته دا کار کوي؟ امیہ ورته وی ستا د لاسه خدای وران شوی دی که نه، تاسو خدای دیزي ته ورسو که که زمان خلاصولی شي خلاص یې که، هغه ته خلاصومې. زمان سره یو بل غلام دی تور اجلد منه واقوى، یو تور غلام را سره دی مرئ د دنه تکړه د دنه زورور، علی دینک ستا په دین باندې دی، یعنی هغه مشرک دی. اعطیکه به، زه به دله هغه درکم ته ماله دی راک. هغه ته قد قبلت ما قبوله کړې دا خبره. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هو لک غلام ستاشو. نو بلالی اولکو چاته ابو بکر صدیق رضی الله عنه. خو دلته بله مسله ده، امیہ او ابو جهل دا دوانه شریکو په بلال رضی الله عنه کې، دوانه شریکو. کله به غلام دي سو چې یو څو کسانو بسو شریک بو، نو د خالص د امیہ خو نه چې به دغه سره وشي، خداغه سره خبره وشو په دې چې طالب زه غلام درکم ته دې مال راک، اسره به وشو. د دغه سره شي چې لکو د ابو جهل سره چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه سره په پیسو باندې خبره وکړه چې زه به دله دومره پیسې درکم، ته به دې آزاد کې یا ته به پرېږدې. نو هغه سره په دې باندې اتفاق وکړو. نو د دوو کسانو نه یې ډېر آزاد کړو، د چا نه؟ د ابو جهل نه او د امیہ نه، او بیا یې دې آزاد کړو. ځکه عمر رضی الله عنه به وي، او دا خبره امام بخاری را نقل کړې ده، وی ابو بکر سیدنا، ابو بکر زمون سردار دی، واعتق سیدنا، او زمون دی سردار
زمونږ سردار آزاد کړی دی. څوک دی؟ بلال رضی الله عنه. بلال رضی الله عنه زمونږ سردار دی کنه، خو زمونږ هغه سردار هغه چا آزاد کړی دی؟ هغه زمونږ دی سردار ابوبکر صدیق رضی الله عنه آزاد کړی. یوازې چې دی ور الله څومره اجر ورکوي. عامر ابن فهیره رضی الله عنه دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه آزاد کړی دی. دریم کس چې د آزاد کړی د الله دپاره هغه یو زنانه وه او د هغې نوم و زنیره، دا د روم وه. زنیره دې په اولنو خلکو کې اسلام قبول کړه او سخت تکلیف ورته د قریشو ورکو. ابو جهل سره دا وه او هغه به له ډېر تکلیف ورکو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا واغسته د هغه نه په پیسو او بیا ازاده کړه. یاره مال داسې مزه کوي او زور هم داسې مزه کوي چې د کمزورو دپاره استعمال شي. یعنې دلته بلال هم کمزوری و، عامر هم کمزوری و، زنیره هم کمزورې ده، خو الله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کمزور ورکړی دا مزه کوي. څلورم مشهوره زنانه ام عبیس، دا هم زنانه وه او دا د یو خاندان سره وه، بنو تیم ابن مره ورته ویله کېږي. نو دیم په اولنو خلکو کې اسلام قبول کړی. نو مشرکانو به دې له سخت عذابونه ورکول. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خبر شو نو دی واغسته د هغوی نه به پیسو او بیا ازاده کړه. النهدیه دا یو زنانه وه او د دې لور دا دواړه هغه ازادې کړي دي او دا دواړه د یوې زنانه سره وي، وینځې وي د یوې زنانه سره. هغه زنانه د یو مشهور خاندان وه بنو عبدالدار او دا دوه وینځې د هغوی سره وي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو پیر تېرېدو په دوی باندې، نو د دوی دا مشره چې وه د چا سره چې دوی وینځې وي هغې دا دواړه وینځې د مور او لور ولېږل د وړو دپاره. چې د وړو دپاره ولېږل نو څنګه چې دوی وتې نو هغې په چغه دا ووي والله لا اعتقکما ابدا، زما دې په الله قسم وي چې زه به چېرته هم تاسو ازادي نه کوم. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وویې پلانۍ یا د پلاني مور دا قسم دې مات که. هغې ورته اواز وکړو دندې نه وایي ستا د لاسه خو دوی راباندې وران شو ټول که نه، دا جاښه خو هم ټوله تا جوړه کړې ده. ښه روغ رمټو خلک مکه کې هر څه برابر وو، خو تاسو دا قیسې شروع کړې د اسلام او د ایمان چې تا ګډوډ کړي دي. نو که زور د پکې ازادي که ځه. هغه ورته فبکمهما په څو به یې راخرڅ کړي. هغې چې څومره زړه کېدو هغه هسې هم غوسه وکړ او هغې ورته یو اعلا یو تیز یو ریټ یې ورته کېښوي په دومره دومره باندې. هغه ابوبکر صدیق ورته په دومره باندې زه زما شوې. دواړه مور او لور دا دواړه هغه د دې نه په پیسو واغستې او بیا یې دواړه د الله دپاره ازادې کړې. یو بله زنانه وه چې هغه د دې بنو عدي خاندان سره وه، دا مسلمانه او ډېره کمزورې. یو خو زنانه وه بله وینځه وه، نو د هغې غریبه به څه زور. عمر ابن خطاب رضی الله عنه په دغه وخت کې له اسلام نه و قبول کړی او هغه به دې وینځې له سخته سزاګانې ورکولې چې هغې اسلام قبول کړی. نو یو ورځ یې دومره وواله دومره چې په منځ کې بیا دی ستړی شو نو کېناستو. نو بیا یې د وینځې ته ووی انی لم اترکې الا ملالة، ما ته ګورې دې پس بلې خبرې د لاسه مې نه یې پرېښودې، خو دا وهل چې مې بند کړو دې د لاسه چې نور ستړی شوی یم، دومره به یې وهله. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خبر شو نو دغه جنۍ یا دغه زنانه دی د هغوی نه ازاده کړه، په پیسو یې ترې واغسته او بیا د الله دپاره ازاده کړه. دغه شان یو غلام ابو فکیحه د دې ذکر تاریخ کې راځي چې کله بلال رضی الله عنه اسلام قبول کو ده سره اسلام قبول کو. نو امیه راولګېدو د ده په دې خپه کې پړی واچو
او به خلکو ته وی دی راکاږي په دې د مکې په دې لارو کوڅو کې. په دې کې یو څاروی یا یو زناور تیر شو، نو دی امیه ده ته وی د ابو فکیهه ته وی الیس هذا ربک، دا ستا رب نه دی؟ مذاق کو په الله پورې او په ده پورې. ابو فکیهه ورته وی الله ربي وربک، دا زما رب نه دی، رب زما الله دی او ستام ګورې رب دی. ګورې وی فخنقه خنقا شدیدا، په دې مرۍ ولا لاس کېښود ګوتې او سم زور یې وکړو. ومعه اخوه ابي بن خلف، او د امیه سره د هغه ورور ابي بن خلف. هغه کس ته په دې ستاسو ذهن کې به یو که نه د احد په غزا کې د رسول وسلم په لاسونو مردار شوی دی، دا هغه خبیث دی. نو دی دومره ووهو په دې مرۍ ولا زور کړی دی حتی ظنوه قد مات، تر دې چې د هغوی دا ګمان شو چې دی مړ شوی دی، ځکه چې بېهوشه شو. نو دی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دغه طرف باندې تیر شو. چې تیر شو نو دوی ته وی دی په ما را خرڅ کړي، هغوی پرې خرڅ کو، نو د الله دپاره یې ازاد کو. په اخره کې صرف دا یو خبره یاد ساتي، امام حاکم یو روایت راوړی ډېر ناشنا. ابو قحافه ابوبکر صدیق پلار رضی الله عنهما، هغه یو ورځ د خپل زوی ته وی اراک تعتق رقابا ضعافا، یاره وی ابوبکر زه تعینم ته دا غلامان ډېر ازادې، دا کمزوري خلک ازادې لیږي. فلو انك اذا فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك، نو ته یو کار ولې نه کې داسې تکړه تکړه خلک ازادوه، نو فایده به دی چې سباله به دا خلک بیا تا سره ودرېږي. نو هغه ته چې ازاد کړي هغه صحیح کمزوري، نو کمزوري سباله تا سره مرسته خو نشي کولی که. هغه ورته یا ابتي زما پلاره ګوره دې ته غوږ کړي، دا جمله زموږ د ټولو په کار ده. انما اريد ما اريد لله عز وجل، زه د الله رضا غواړم. ګوره زه دوی دې دپاره نه ازادوم چې دوی سباله به زما مرسته کوي، زه ګوره دوی دې له نه ازادوم چې سباله به زما صفت کوي، زه دوی دې له نه ازادوم چې ما سره دې ودرېږي، زه صرف او صرف دوی د الله د رضا دپاره ازادوم. نو الله هغه آیتونه نازل کړو وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. الله صفت کو چې دا داسې نیکان بندګان دي چې کله دوی د الله په لار کې مال لګوي نو د دې دپاره نه لګوي چې چا ورسره ښه کړي دي د هغې بدله ورکوي، بلکې د الله رضا لټوي. نو غالبا مفسرین وایي چې د آیت ابوبکر صدیق رضی الله عنه باره کې نازل شوی، په دې به اکتفا وکړو. انشاءالله را روان بیان به ډېر اهمي، ځکه چې په هغې کې به د هجرت خبره کېږي چې هجرت څنګه شوی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.